عزتمند محترمو دغه علاقې غیور پښتنو په دین مینو خلکو او په سټیج باندې ناس علماء کرام طلبه عزام یقینا دغه مجلس یو داسې مجلس دی چې دغه مجلس په بنیاد باندې هغه انسان خو خبره کولای شي چې دغه مور حیات وي دنیا باندې موجوده وي لیکن هغه انسان ته خبر ډیر سخت شي چې هغه د خپل مور پسې روزانه 12 کاله جړلی نو هغه انسان ته خبره سخت وي یقینا په دې سټیج باندې به ما ته خبر ډیره سخت وي ځکه زما خپل مور چې دغه 12 کاله شوی دی وفات شوی ده خو زه د مور متعلق نظم دغه نشمور دی د سر نشمور دی د دې رونو نظم ما ډیر په سختۍ اوریدو ډیر په تکلیف باندې نو عزتمندو عرض مدا دی چې مور کچرته هغه سلسله د مور دا مضبوطه نه و دا د محبت نه و دا د مینې نه و دا د الله د فضل او د الله د کرم نه و او د الله د مهرباني یو سلسله نه و نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په ورکوټی والی کې دی بعض شپږ کاله عمر یادی بعض کم او زیات یادی د میاشتو په اعتبار لیکن د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها په غیږ کې دی چونکې د عرب معمول هو چې هغه خپل بچي دیهاتو تلیګل د دیهاتو زبان صفاوي د دیهاتو خوراک صفاوي مکه مکرمه به یو خار غنلو نو په دغه لحاظ باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د حلیمه سعدیه سره د پیواله ژوند تیرولو د رضاعت مودې تیروله خو کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکثر د خپل مرګرو ته زورته یو ماشوم دی ته د خپل مور نواله یو انګريز لیور کدی به انګریزي زده کوي د محبت بداغي سری د یو اردو والا لور کدی به اردو زده کوي په دغه زبان باندې ته د اغه زین یو ماشوم راول دی په پښتو زده کوي نو دغه سیده چې حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله اغه مور چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د بچپن محبت ورکړي دي د بچپن مینه ورته ورکړي ده هغه مینه چې د محمد رسول الله لا پغیق کړي د هغه غیق والا ژوند د حلیمه سعدیه سره تیری لیکن محمد رسول الله د خپل مور محبت نه هیر کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل مور مینه نه هیر کړي دغه سره الان کې محمد رسول الله ته چا ویل چې تا ته محبت حلیمه سعدیه در کړي دي ته په د حلیمه سعدیه کې تا ته مینه پغیق کې د حلیمه سعدیه ملو شوی ده لیکن کله چې د شپږو کالو عمر تراغي د محمد رسول الله مور په سفر باندې وفات کیږي حلیمه سعدیه هغه کیفیت بیانوي چې د محمد رسول الله په دومره بچپن کې دومره وړو کې عمر کې کیفیت داو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بار بار ورزي او د مور په سینه باندې پروزي او د مور سینې ته ورزي حلیمه سعدیه را دی غاړه کوي بعض علماوی پته نه لګي خخکړي بچاوي په دغه ځای کې هغه کیفیت چې د مور د خخیدوم سوکني هغه کیفیت چې د بچی نه ټولي سهاري اوچتي شوی دي هغه کیفیت چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غونته هستی ده د پلار ساره چې ده هغه د ژوند مخ کې تلی ده د ولادت مخ کې تلی ده او د مور سهارا هغه د شپږو کالو په عمر کې د محمد رسول الله نزی نو حلیمه سعدیه وی محمد رسول الله په دې باندې ورپری وته ما بروچت کو را دی غاړه بمې کو بیا بلاړو په مور باندې بور پریوتو بیا به میرا دی غاړه کو تر دې پوری چې خلک راغه د محمد رسول الله مور دفن کلند واقعیا حدیثو کې ډېر لوی الفاظ راځي چې کله د محمد رسول الله مور دفن شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بلاړو ځکه چې بچپن کې وو او د مور خبر باندې به ورغه خوري به راخکلی وای بیا به ما راوستو ډیر په تکلیف او ډیر په پریشانې باندې په خپل اوخه باندې مکینولو د ځان سره روان کو خو محمد رسول الله سزه پورې لاړو د مور محبت برداشت نکو هغه جدای والا
د مور هغه مینه د هغې جدایي نشوه برداشت کولی د مور طرف ته د محمد رسول الله سترګې بیا هم روانې وي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زړه توجه او د زړه فکر بیا هم د حلیمې سعدیې سره نه دی د هغه مور سره دی د کمې مور نه چې محمد رسول الله پیدا دی د کمې آمنې په غېږ کې چې د رب د طرف نه یو ستوری راغلی و د رب د طرف نه یو رڼا راغلی وه بیا محبت د زړه هلته کېدی بیا محبت د زړه او مینه د زړه هلته کېده بیا هم سترګې په حلیمې سعدیې باندې نه یخېږي بیا محمد رسول الله ورځي وایي زما د اوښې نه ځان لړه کو محمد رسول الله په دې کاڼو کې په دې لوټو کې کله راپروزي او کله اوچتېږي تر دې پورې چې د خپلې مور د آمنې قبر ته ځان ورسولو هغې پسې ورغم او محمد رسول الله روچتو مخ محمد رسول الله د مور قبر نه پرېږدي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مور قبر نه پرېږدي زه راکاږم محمد رسول الله اخوا زور کوي زه راکاږم او هغه طرف ته زور کوي نو چې زمونږ په محمد رسول الله باندې د مور دک هغه دومره پریشانی تیره کړې ده د مور مینې دومره د هغه په زړه کې یو لار پیدا کړې وه د مور محبت د هغه په زړه کې دومره و چې د مور د قبر نه راخوځېدل هغه ته دشوار دي ګران دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر ابو طالب بیانوي چې کله کله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د بچپن په حالات کې دی د اتو کالو عمر په حالات کې دی په دغه وخت کې به هم د شپې د تهجد وخت کې د محمد رسول الله عادت و پابسېدو نو بعضې وخت خو بس نور کلمات د محمد رسول الله په زبان باندې راتله او بعضې وخت به ما ورته غوږ کېښودلو نو د مور د الفاظو نه الهو به بل الفاظ نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زبان کې به د بچپن تر دې پورې چې محمد رسول الله ته نبوت او پیغمبري ملاویږي لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام د 40 کالو عمر ته ورسېدو صحابو ته یو ورځ نصیحت کوي وای کاش چې زما مور ژوندی وه کاش چې زما مور ژوندی وه او که زه د ماسخوتن په منځ باندې ولاړ وی او یو اواز یې کړی و د محمد وایي ما به منځ پرېښو د محمد رسول الله فرمایي منځ به مې پرېښو خپلې مور ته به راغلی وم چې مور یې څه وی دا د مور اواز ډېر خوږ دی مونږ ورته اوس چې کور ته راننوځو زمونږ په خوله باندې بل اواز نه وي ګورئ سو کوئی امی څه شوه سو کوئی مور څه شوه سو کوئی اماجي څه شوه د هر چا مختلف یو اواز وي ولې دغه مور دی پاللی دی ولې دغه مور دی زیږولی دی ولې دغه مور چې کله په سختو یخو شپو کې د دې یخني شوې ده دغه مور دی د سینې سره لګولی دی ولې دغه مور دی خپلې سینې ته راجوخ کړی دی دغه مور که چېرته ده په دغه بستره باندې په دغه خپله ترشکې باندې خو دسمات یې کړی دی متیاز یې کړي دي مور په هغه لون ځای باندې ورغلی ده بچی په هغه اوچ ځای باندې سملولی دی که بچی د شپې جړلی دي مور سم د هغې سره دردېدلی ده مور جړلی دي که بچی ته درد او تکلیف دی مور ته سم تکلیف او درد ملاویږي که بچی پریشانه دی مور ورسره سمه پریشانه ده که شپه د یخنۍ ده اوږده شپه ده پلار خو کله کله وي بهر یوباسه سهار به ډیپټې لځو مور په یخه شپه کې بچی د سینې سره لګولی دی ټوله شپه بچی تاوی را تاوی ټوله شپه بچی ګرځئ را ګرځئ د هغه مور مینه به چېرته هیره کړو چې د رب د طرف نه په کلام کې د مور یو مقام ذکر کیږي رب د خپل احکاماتو نه بعد کله د منځ نه بعد کله رب د خپل فرمانبردارۍ نه بعد کله رب د نورو احکاماتو نه بعد الله جل شانه چې الفاظ روړي د والدینو د پاره روړي رب که د خپل محبت صلاحیت ذکر کړي دی د مور سره ذکر کړي دی د پلار سره نه دی ذکر کړي رب د او یو میندو نه زیاته د دې انسان سره مینه کوي ځکه د مور د مینې انتها نشته دی د مور د محبت انتها نشته دی د مور محبت بتا ته په هر شوبه کې او په هر ځای کې په هر ډګر کې بتا ته د مور محبت راځي د مور مینه بتا ته مخې ته راځي ځکه هغه مور چې په یخو شپو کې ته د خپلې سینې سره لګولې مور جرابې هم نه دی اچولې جرابو ته نه دی سی شوی مور د ځان نه کمبل هم نه ده تو کړی په سخت ژمي کې په یخ ژمي کې تاویږي په برنډه کې ګرځي کله د صحن ته وباسي او ته د خپلې سینې سره لګولې او تا تاوی را تاوی د هغه مور محبت به د نوجوان نه هیر شي د هغه مور مینه به د نوجوان نه هیر شي چې کله به تا ته تکلیف و ستا مور ته به سم تکلیف و کله به ته پریشانه وې مور به سمه د تا سره پریشانه وه کله به ته بیمار وې مور به صحیح د تا سره بیماره وه کله به تا معمولي غونته سترګې ورغې د مور سترګې نه دي ورغلې مور کله تا دپاره په تندي باندې لاس ایږدي
مور کله تا د پاره لاس نیسی کله خپل نیسی چې بچی باندې بخار شته دی که نشته دی بچی باندې تب شته دی که نشته دی بچی دردمن دی که نه دی دردمن سکند په سکند د مور محبت د بچی د پاره دی سکند په سکند د مور مینه د بچی د پاره ده سکند په سکند د بچی د پاره دردېدلې مور نن هغه مور چې هغه ستا د پاره د بچپن نه تر لویوالي پورې دردېدلې ده نن هغه مور چې په هر در دیوار کې ستا محبت په خپله سینه کې ساتلی دی نن هغه مور چې هغه په هر ور باندې او په هر ځای باندې ستا انتظار کړی دی چرته ستا مور خوب نه دی کړی چې ته کور ته نه راننوتې چرته ستا د مور سترګه نه ده پټه شوې ډېرو خلکو به کتلي که د شپې په 2 بجې اواز ورکړي مورې 2 بجې څوک ویښ وي بچی ته وي ها ولې خیر خو دی ولې بچی هسې دی 2 بجو کې مور ته خوب نه ورځي د 3 بجو کې مور ته خوب نه دی ورغلی د مور سترګې نه دي پټې شوي مونږ خو چرته هم دا نه ده محسوسه کړې چې بچی مور ته آواز کړی دی او مور ورته آواز نه دی ورکړی بچی دردېدلی دی او مور نه ده دردېدلی بچی ته تکلیف راغلی دی او مور ته تکلیف نه دی ورغلی ځکه خو الله جل شانه فرمایي وبالوالدین احسانا د مور پلار سره نیکي وکړئ نیکي څه ده نیکي دغه نه ده زمونږ طرف ته د اختر په پیل ورځ باندې مولوي صاحب محترم ته مو ویل یو نوجوان نن نوجوان هغه معاشرې ته لاړو چې د مور عزت دا پاتې شو مور د اختر منځ له پاسوي دی نه پاسېږي بیا ګړچی بیا نه پاسېږي مور چې په سختۍ باندې پاسولی دی بچی د بالغ لاندې نه تماچر علي او مور اولی ختمی د دم مور وکنه دیم د دغه مور نه پیدا و دتم یو درد او یو دک ملو شوی دی نن بچی هغه حد ته ورسېدو نن بچی دغه ته ویلی کېږي چې مور ته کنځلې او بدې ردې ووایي نن بچی دې ته ویلی کېږي چې د مور د هرې خبرې په نافرمانۍ باندې روان شي نن بچی دغه ته ویلی کېږي چې په کور کې د مور نوم د په خوله باندې بدې راځي نن بچی دې ته ویلی کېږي چې د مور محبت د ته بدې ښکاري په مور باندې دې شرم د ته شرم ورځي بچی خو دې ته نه ویلی کېدو نوجوان خو دې ته نه ویلی کېدو محمد رسول الله خو د مور محبت دا نه دی ذکر کړی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خو د مور محبت دا نه دی ذکر کړی خلفای راشدین خو د مور محبت دا نه دی ذکر کړی که د مور محبت اوچت نه وي که د مور محبت بالا نه وي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله چې د محمد رسول الله د پاره وهلې شو کله د محمد رسول الله د پاره ودردولې شو کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د مکه مکرمه د گیټ سری گزارونه شروع دي او بکر صدیق ته چا ویل ستا په یار باندې گزارونه شروع دي په هغه انسان باندې گزارونه شروع دي مشرکین وਹੀ گزارونه پکې کم ته چې ته صاحب قران وې کم ته چې ته وې چې داغه د سینې نه ماته قران را نقل شوی دی کم د پاره چې ته وې زما محمد رسول الله دی د کم د پاره چې ته وې ماته د ژوند طریقه او سلیقه وروړي دا هغه باندې گزارونه شروع دي محمد رسول الله چې وکتلو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ محمد رسول الله ته ګوري د مکه مشرکان په محمد رسول الله گزارونه کوي محمد رسول الله د پاره او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ आवाज لګي و دا فلان کې وې تاسو هغه خلکو تم گزار ور کوي هغه انسان تم تکلیف ور کوي چې هغه تاسو ته د مور محبت اخولو هغه انسان تم تکلیف ور کوي چې هغه ما د رب د طرف نه داسې کلام وروړي دي چې تاسو د ژوند تیرولو طریقه او سلیقه مې وروړي دا کم انسان چې تاسو یو رب طرف ترا بلی کم انسان چې تاسو د یو رب په سجده باندې راولي د خلق نور سونک محمد رسول الله پر خود په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ گزارونه شروع ک تر دې پوره چې ابو جهل لګیا د محمد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته پسینه باندې لتی ورکي ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې په هغه وخت کې لا ایمان نور وړي دته په مخ باندې لتی ورکي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چهره بدل شو د بیهوشه حالات تلاړو څوک پکې आवाज کوي وای هغه انسان دی چې د فلان کې قبيله نه دی کتا سو دې دل تمړ کو قبيله به د تاسو نه دی یو فرد نه تپوسو کی خلکو پری خودلو مور ته پیش کو کله چې ابوبکر صدیق مور لا تر دغه وخت ایمان نه دی وروړي مور لا د کفر په حالات کې دا مور د ایمان په حالات کې نه دا کله چې ابوبکر صدیق وروړي د مور کیفیت بدلیږي فورن گرم پیرا والی او بکر صدیق بیهوش ده مور ورته بچی لګ دا گرم په اوس کې سینه خو دې دردمند شي کنه سینه ته خو دې لګ ټکور ملو شي سینه خو دې لګ ګرم شي کنه الان کې مور ته معلومه ده
چې تمام قوم والا دین چې کوم دی ورته دین ویلو هغه پرې خو دی د تمام قوم والا شرک پرې خو دی د لات او د غزا سجدي پرې خې دی دغه سي د ابو جهل نه هټ کر روان دی د تمام خاندان نه یو طرف ته روان دی د یو محمد رسول الله کلمه ویل دا په یو رب باندې ایمان وروړي دی په هغه وخت کې دغه رب چې د ابوبکر د مورم دشمن ګرځیدلې په هغه وخت کې هغه محمد رسول الله چې د ابوبکر مورم ورته دشمن ویلو په هغه وخت کې دغه قران چې د ابوبکر مورم دغه باطل ګڼلو هغه وخت کې دغه دین او شریعت چې د ابوبکر مورم باطل ګڼلو لیکن مور دا ورته لګ په اوس کچ دا سینه دی ګرم شي ابوبکر صدیق بهوش پروت دی هغه د مور आवाज نه اوري هغه د بهوشه په حالت کې دی لیکن دا ورته आवाज کوي مور دردمند ده په دغه دردمندۍ کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په هوش کې راغو مور بیا په پیش کوي لیکن د ابوبکر صدیق محبت چرته ده د محمد رسول الله سره ده تر دې پورې چې محمد رسول الله ورته راولي تر دې پورې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مور ته یو قسم اوچتای مور تر هغه وخت پورې با دغه په خلی تر ونړما تر کوم وخت پورې چې د محمد رسول الله حالات راتنی راغلي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را معلوم شوی نوی چې په صاحب قرآن باندې زبان بات خو گزار نه دی کړي د محلي ټول خلق پاسېدل خاندان داغه نه پاسېدلو مور دردمند بیام د ابوبکر سره ولاړه ده مور دردمند بیام د ابوبکر سره ناشته ده مور دردمند بیام ګرم په پلاس کې نیولې دي چې ابوبکر به د پیونه یو ګټو کې دا غسینه په دې باندې ګرم شي ابوبکر صدیق ته وای بچي مور جاړي دسترګو نه اوخ کې روان دي وې دغه تپوس د چانه حکم یعنی زه خو خپل د کفر او د شرک په حالات کې ما دغه تپوس د چانه حکم وې د ام جمیل کور ته لاړ شه د محمد رسول الله تپوس که زمانه بعد خو په محمد رسول الله گزار نه دی کړي اوس مور په دغه وخت کې مشرک ده مور په دغه وخت کې کافر ده ایمان نه دی وروړي لیکن د ابوبکر صدیق د ایمان د پاره د ابوبکر صدیق د محبت د پاره د خپل بچی د مینې د پاره پشپ باندې د ام جمیل کور ته ځي ام جمیل ته تفصیل پیش کړي په هغه وخت کې چې هغه وخت کې لا چې ایمان نشو ښکار کوله د ابوبکر صدیق مور د ام جمیل کور ته تک کړي دي وې زما بچی ډېر دردمند دی زما بچی ته یو ډېر لوی تکلیف ملو شوی دی زما بچی ته یو ډېر لوی پریشانی ملو شوی دا زما د بچی چهره نه پیژندل کېږي هغه ورته محمد رسول الله خو نه پیژنم خو استاد د بچی د تکلیف د وجنا استاد د بچی د مشکل د وجنا چې دغه راته تا بیان کو استاد بچی ته بلاړ شم ام جمیل راضی کله ورته وې د محمد رسول الله حالات څنګه دي د ابوبکر صدیق مور ته ام رومان ته ګوري ورته دا زنانه ولاړه ده وې دا زما مور د حالات راته بیان کا وې سم نشته دي مور ورته تسلی وساته ماته د خپل بچی درد ډیر دروند دی یعنی په دې وخت کې کته وګوري دا د کفر په حالات کې دا یعنی زب مشرکین تستا ایمان نخ کار کوم زب ابو جهل ته د ام جمیل ایمان نخ کار کوم زب ابو سفیان ته چې په دغه وخت ایمان لا نه دی وروړي هغه د مکه مکرمه مشرکین سردارانو تبا ز چرتم دا اونویم چې ام جمیل مسلمانه شوی دا زب چرتم دا اونویم چې ام جمیل ایمان وروړي دی چرتم دا اونویم چې ام جمیل د قران منون کړه چرتم دا اونویم چې ام جمیل په هغه دین باندې د پکم دین باندې چې زما بچی دی چرتم دا आवाज اونکم چې ام جمیل د هغه پیغمبر سره محبت ساتي کم پیغمبر سره چې زما بچی محبت ساتي مور ام جمیل تسلی شو ورته نبی اسلام باندې تا نه بعد گزار نه دی کړي کله چې مور دا وریدل بچی به تسلی شوی بیا ګرم په روړي دسترګونه اوخ کی روان دي د ام رومان او بکر صدیق ته وای بچی لک په خو اس کا کنه چې دا سینه خو دې لګ ګرم شي د ابوبکر صدیق چرته تسلی کیدا قسم په الله چې د محمد رسول الله رخسار مې نوی لیدلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مې په خپل باندې نوی لیدلی په دغه سترګو مې د محمد رسول الله دیدار نه کړي چرته بم د پیونه ګټوانلم دغه شوندو ته به یو شی را جوخ نکم محمد رسول الله ته دې څنګه یوسو ام جمیل ته وی چرته دی وی د دار ارقم رضی الله تعالی عنہ پکور کې دی کمور خوګنوا کله چې د دار ارقم رضی الله تعالی عنہ کور ته وړي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله به هوشکیږي کله را پاسي کله به هوشکیږي کله پاسي په هغه چارپایه کې چې ترتیب واغې سره یوړو محمد رسول الله تپوس کې سوق دی وی او بکر صدیق روړې دی
کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وردن کې محمد رسول الله ته وګوري د بجلی غون تکرن پکې راشي پاسي محمد رسول الله ته غاړه ورکی وجاړي د محمد رسول الله محبت وګوري خپل مهر تراتو شي مور ته وګوري محمد رسول الله ورته سوق دی وې د الله پیغمبر دا زما مور ده وې دې ته دعا وکړه چې دا ایمان وروړي وې دې ته دعا وکړه چې دا مسلمان شي کمور خوګه نه وا او بکر صدیق په خپل ټک ټک بدن کې او بکر صدیق په داسې حالاتو کې چې کله بهوش کېږي او کله سې کېږي کله د بهوشه چپ پی راځي مخ نه پیجندل کېږي نه ابو جهل په سینه باندې لتی ور کړی دی مخ ټول زخمی دی بدن ټول ټک ټک دی مور د مور محبت نشي هیروله او بکر صدیق ورته وای محمد رسول الله ته وای خپل تکلیف نه ظاهري خپل پریشانی نه ظاهري خپل ټک ټک بدن محمد رسول الله ته نه ظاهري خپل دردونه محمد رسول الله ته نه ظاهري مور خوګه د چوکې مور په جهنم باندې پرزو نشوا مور خوګه و چوکې مور په شرک باندې پرزو نشوا مور خوګه و چوکې مور په کفر باندې پرزو نشوا مور خوګه مور د جهنم په سرو لمبو باندې پرزور نشوا او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دنیا درد او تکلیف پرې خودلو محمد رسول الله ته وای مور ته مې دعا وکړه چې مور مې ایمان وروړي محمد رسول الله ورته دعا کوي فورا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مور ایمان وروړي کله چې مور ایمان وروړي ابوبکر صدیق محمد رسول الله ته ګوري سیده ودرېدو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د خوش طبیعتۍ د وجې نه وای ابوبکر ته په تکلیف باندې نه وي د الله پیغمبر مور مې چې ایمان وروړو هغه ټول تکلیف زمانه ختم شو مور مې چې ایمان وروړو زما په بدن کې یو نوې جان راغو مور مې چې ایمان وروړو هغه زخمونو والا بدن ختم شو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د هغه مخ نه را روان دی مور په خپل اوګو باندې کېنولې د ایمان د وجنه مور را روانه کړې ده په تکلیف او په پریشانې حالات کې چې کله بهوش کېدو او کله سې کېدو لیکن د مور ایمان وروړل د مور محبت په دومره حالاتو کې چې عمر رضی الله تعالی عنہ تنه تپوس کوي محمد رسول الله ته وای د مور حق بسنګ ادا کړل شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وای کچرت پاغي باندې په اوګو باندې حج حکم دغه حق به ادا کړل شي محمد رسول الله ورته فرمایي وای کچرت ته پاغي باندې طواف د بیت الله اوکي د صفا مروه سعی اوکي د عرفات میدان ته بوزي مزدلفه شپم په اوګو باندې تیر کی دغه سید مینا په خیمو کې نه د شیطانانو وشتلم په اوګو باندې وکي واپس خپل کور تراولي عمر د مور دومره حق دی ادا نکو چې کله مور ته د شپې په حالات کې د پیو یو طرف ته اچولې او هغه ته په دې بل طرف اړول باندې څومره تکلیف ملو شو دومره حق تیم د مور ادا دا عمر دی عمر رضی الله تعالی عنہ کبعد د محمد رسول الله نبی محمد رسول الله فرمای که زمانه بعد نبی فهو عمر هغه عمر وې هغه ته محمد رسول الله د مور هغه کیفیت بیانې د مور فضیلت ورته بیانې نو د چانه چې تلی وی دا غي به سهل هغه مور چې په تور شپو کې ستا همدرد وا هغه مور چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا غي د ایمان د پاره هغه بهوش بدن سم شوي دی هغه تکلیف والا بدن هغه په خپل خپو باندې ولاړ دی دا غي نلوي خوشحالي هغه ته نه ملو شوی هغه عمر رضی الله تعالی عنہ چې د محمد رسول الله نه تپوس کوي او پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې د یو سینې نه بلې سینې ته اړولې دومره حق نشي ادا کوله د هغه مور حق به مونږ ته ساده کو یو طرف ته محمد رسول الله دی بل طرف ته عمر رضی الله تعالی عنہ دی بل طرف ته د صحابي مقام ته وګورو کچرته د محمد رسول الله نه بعد نبی وې فهو عمر نو هغه عمر وې عمر دغه مقام د مور نشو ادا کوله د صحابیت په مقام کې زو ته د مور حق څخه ادا کو زو ته د مور هغه احترام په کم لحاظ باندې ادا کو خو چلو د خپل همت مطابق او د خپل کیفیت مطابق به د مور احترام او قدر تزان رسو د مور هغه محبت ته بزان رسو د مور هغه مين ته بزان رسو کوم مين چې محمد رسول الله بیان کړی دا کوم محبت چې رب مونږ تاسو ته په کلام کې بیان کړی دی کوم ځای کې چې اسی الله جل شانه نه فرمای رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اسنوي الله وتعالى د مور د پاره د دعا طریقم خولیدا رب زما په مور پلار باندې دا سي رحم وکي څنګه چې په بچپن کې په ما باندې رحم کړي دي زما د نوجوانان کله کله د نوجوانان به سر شي نو زه اکثر نوجوانان ته د مسجد ترازی سبق وای نو ما غي تویل الکه تاسو د
د مور د طرف نه کله کله شکایت راشي دا بچی نافرمانه شوی دی نو زاغه ماشومان ته یې تاسو د مور ډکو امتیازو کې لاس والے شي تاسو به بهاریانی چې مفتی صاحب سوي زور تم د مور ډکو امتیازو کې لاس والے شي څوک به خان دی څوک به پریشان دی سو کال استا ډکو امتیازو باندې لاس والے دی سوچ وکا 2 کاله 3 کاله 4 کاله هغه مور چې هغه چرته داسې نه هغه مور چې هغه چرته پوز نه د پټه کړي هغه مور چې چرته په دې پوز باندې اتر نه دی لګولي هغه مور چې چرته ته په صفای باندې وهلې نه هغه مور چې دا غینه بادم تا صفا کی او لاسونه صفا کی او تا د سینې سری لون ولګي هغه یخنه ته نه دی کتلی هغه ګرمه ته نه دی کتلی هغه تکلیف پریشانه ته نه دی کتلی دا هغه مور حق بتا ادا کی دا هغه مور د محبت التجا بتا ادا کی دا هغه مور مینه بتا ادا کی کوم مور چې دی حیثیت سره کوم مور چې دی محبت سره کوم مور چې دی مینه سره رب بیان کړي دا هغه محبت ته نشي ادا دی روجو بیاناتو کې اکثر ما اول نوجوانانو اکثر به نوجوانان په مخرات لزکه چې تراو ختم کې نوجوانان ډیری بیا چې ختم شي نو بیا د مسجد چوټي شي نو ما به اکثر نوجوانانو تویل ما ورتل نوجوانانو د شپې د سجدي لګول دا بازي وخت ابس ګرځيږي ستاسو د تلاوتونه بازي وخت ابس وګرځي ستاسو د شپې پتور شپه کې د جړاګانې کله ابس وګرځي ستاسو د قران تلاوتونه کله ابس وګرځي ستاسو د اعتکافونه کله ابس وګرځي نوجوانان هریانو ما ورتل وجه صدا ځکه کده مور احترام نوي د مور سره کله رواني د مور د طرف نه مغفرت نوي د پلار د طرف نه بخنه او مغفرت نوي ما ویل دغه سجدي دی رب یا نه قبلې دغه تلاوتونه دی رب نه قبلې دغه د شتور شپې جړاګانې دی رب نه قبلې ځکه د رب د طرف نه تاته چې اعلان شوی دی کمور د ناراضي وي کپلار د نه رضا اعلان کړي دی د رب د نه رضا اعلان دی کله پلار د نه رضا اعلان دی د رب د طرف نه د محبت اعلان دی کله مور د طرف نه د مینې اعلان دی د محمد رسول الله د طرف نه د مینې اعلان دی کته د مور او پلار په احترام باندې روانه بیا استا اعتکافونه قبول دي بیا استا هغه سجدي قبول دي بیا استا هغه جړاګانې او دعاګانې قبول دي بیا هغه د محمد رسول الله محبت تم قابل قبول مور داسې نه ده اسه خدا مور د خپلان دی جنت نه ذکر کوي اسه خو جنت نه ذکر کوي کله چې مور د چانه لاړ شي هغه ته د مور احترام پته ولګي هغه چې په کور باندې رادن نشي د ته پته ولګي بیا چې د مور بسترې ته ګوري دغه کیفیت بدل بیا چې د مور کمرې ته ګوري دغه کیفیت بدل بیا چې د مور ځای خالی ویني دغه کیفیت بدل بیا چې د مور هغه کم وخت کې د مور سره ناشته د هغه ټیم ګوري دغه کیفیت بدل د ته بیا ټول رنگونه ختم شي د ته بیا ټول خوندونه ختم شي د بیا ټول مزي ختم شي او دا د همیش د پاره یو محبت دی دا د همیش د پاره یو مینه ده او دا د همیش د پاره یو درد دی د همیش د پاره یو تکلیف دی که انسان پاغي باندې پويږي کله چې پزوانه کې ستا مور لاړه تا ته د مور بیا پته ولګي تر اخیری عمر پورې کله چې ستا مور وفات شو بیا به د مور محبت تا ته پزړه کې راشي بیا چې کله کور خالی وویني بیا به تا ته پته ولګي چې یقینا د مور محبت څه شي د خپل میندو قدر وکي د خپل والدینو قدر احترام وکي هغه احترام چې هغه تا په دنیا کې د چام نه دی کړی هغه قدر چې هغه په دنیا کې تا د چام نه دی کړی هغه مینا مور لور کا هغه محبت پلار لور کا ځکه اکثر ویم پلار ک په داسور په شکال کې بنیادونه کني پلار ک په سور په شکال کې دریم چت تخت خېجی پلار ک په سور په شکال کې دریم چت د سیمټ بورې خېجی پلار ک په دغه سخت تکلیف او په دغه مشکل کې لګیا د پملا باندې بورې خېجی دا د چا د پاره دی پلار ک دغه تکلیف او مشکل پریشانې تیری دغه د ستاده پاره تیری مور کټول شپوي خطیری دا د ستاده پاره تیری چلو چرته خو یو ټریو کوي چرته خو یو ټریو کوي د چا چې د مور محبت ډیر پزړه کې نه وي هغه دیو کی اسی کور ته یو اگر چې جایز هم نه ده کور ته یو اسی اطلاع کا چې فلان کی اسکیډنټ کړي دي بیا خو ته درد وګوره کنه د مور پلار بیا خو ته مینه وګوره کنه د مور پلار کې دې شي چې ته سمې وغه به هوش شي ته خلک د مور مینه وګوره د مور محبت خو غزه تر رسیدلې دي زمونږ یو نوجوان زمونږ رشتہ دارو کې دي د ادیزو سین وړې دي تقریبا د هفتې پورې زی وړې دي نن شپږم ورځ نه دا غمر ور تر نه پورې دغه اوخ کې نه دی اوچی شي اوخ کې دغه نو چی
اوم داغه په کټ باندې داغه په بستر باندې پرته ده ملمنو تم نشي پاسې دي ځوان مور د ملمنو ته نشي را پاسې دي د مور درد او تکلیف دغه دی بیا چې د بچی مینه دی ته ورسی چې مور ته کله غوسه کوي کله مور ته تکلیف ور کوي کله مور ته پریشانی ور کوي نو د رب د کلام مخالفت کوي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما ولكن قولا كريما بعض مفسرین بیانوي دا اف کم یو اف دی مفسرین وی دا هغه اف دی چې کله د مور پلار نه ته خپ تکلیف شي چې ته ورته تکلیف وي کله خپ پریشان شي چې ته ورته پریشانی وي کله خطا ته دک ورسی چې ته ورته دک وي او تا هغه ته تکلیف او پریشانی وي او تا هغه ته دک وي او دا هغه دک په وخت کې ته یو اف ناری کې او مور په ځړ کې وای د دې بچي وسنه رسیږي سخت خبره کوله د دې بچي وسنه رسیږي گزارې کولو د دې بچي وسنه رسیږي ماته مخ راتاولو او د هغه زړه په دغه اوف باندې صدق ورسېدو رب دغه دک منی کړي دي دغه اوفم رب منی کړي دي نو ما درته چې د رب محبت د مور د محبت سره بیان شوی دی چې د اویو میندو نه زیاته مینه کوي د پلار د محبت سره ولې نه دی بیان شوی دا خو هغه مور وا چې ستا په سختو تکلیفاتو کې وستا مرګریم وا ستا په سختو پریشانو کې با ستا همدردم وا ستا په سختو بیمارو کې با ستا سر ته ناس و داغه خوب به حرام وو ستا په سخت تکلیف کې با داغه خوراک حرام وو ستا په سخت مشکل او پریشانه کې با داغه اسکاک پاغي باندې حرام وو ستا په مشکلات او پریشانو کې با داغه جټي کلا د ناس په حالات کې داغه خوب به حرام وو کله د ډډې په حالات کې داغه خوب به حرام وو مور چرته نه د بچی په تکلیف باندې خوب کړي دي نه د بچی په تکلیف باندې خوراک کړي دي نه د بچی په تکلیف باندې هغه تراحت او آرام ملو شوی دی کراحت آرام نن ملاويږي بچی ته ملاويږي مور په تکلیف باندې وي بچي خوشاله وي مور پریشان وي بچي خوشاله وي مور دردمند وي بچي خوشاله وي مور ته مشکل او تکلیف ملو شوی بچي خوشاله وي بچي کم حد تلاړ بچي کم زیته رسیدو بچي کم دک ته رسیدلې دي ځوان یو دک ځان کې پیدا کا یو محبت ځان کې پیدا کا یو مینه ځان کې پیدا کا هغه مینه کداغه دروازې قسم دې پتا باندې بندې شوې کداغه دروازې د دعا د تا نه لاړې بیا به درته بل د دعا دروازه نه ملاويږي د موسی عليه السلام چې کله مور وفات شو بعضی تاریخینو را نقل کړي دي بعضی روایت را نقل کړي دي نو بعضو پیردم کړي دي کله چې بیا روزي د کورنا د رب د طرف نه اعلان دی موسی لګ معمولی غونته کې هغه جلالیت کی مروزه کم جلالیت کی چتراوته د مور دعا د تا پسې وا کله چې د مور دعا د پیغمبر نه اغاړه کیږي د پیغمبر مور وفات کیږي د موسی علیه السلام غونته کې پیغمبر چې هغه ته ویل کېدو کلیم الله چې د رب سره براه راست خبرې کولې هغه پیغمبر هغه لګیا دی ویلک په آرام باندې اوزا کله چې محمد رسول الله نمور پلارزي پیغمبري ملاويږي محمد رسول الله دعا کوي رب د مور دروازه را باندې بند ده د پلار دروازه را باندې بند ده هغه دو دروازې د دعاګانو هغه په ما باندې بند شوې دي رب کداغه دروازې را باندې کولوي نن به ما په خپل باندې د مور دعا نه کولا نن به په خپل باندې د پلار دعا نه کولا قسم دې د مور پلار احترام وکي قسم دې د مور پلار قدر وکي چا چې د مور پلار احترام نه دی کړي چا چې د مور پلار قدر نه دی کړي کله چې ستا په کور باندې الله دین کې د مور جنازه ستا په گیټ باندې روزي ستا په دروازې باندې روزي به د هغه انسان سره خلک کینا به د هغه مسلمان سره لکینا چې هغه د مور مخ ته قتل شوی نه دی هغه مور ته قتل نه دی کړي هغه مور چې کوم په تکلیف باندې لیدل دا هغه د مور جنازه په وتو باندې نشي قتل به د هغه سره لکینا لګ دکتی نه وره دا غنه لګ هغه تکلیف وره کله چې ستا مور بیا کله خبر ته کوزيږي هغه کیفیت مونږ ته ځکه یاد دي چې په مونږ باندې تیر شوی دي نعیم الله صاحب ته بیا دي پاغه باندې تیر شوی دي کله چې مور قبر ته کوزي او استاد دا کیفیت روچ شي چې دا خو اخیری دي دنده د مور بیا به زه د مور आवाज چاته کوم چې د دې طرف نه جنازې نه واپس شم بیا به چاته ويم چې کور گیټ کې خپد نه نکم بیا
بیا به چاته ویم چې مورې بیا به چاته د مور आवाज کوم قسم دې چې چا د مور आवाज باندې چا محبت خپل کړي دي څوک د مور په आवाज باندې مینه ور کوي څوک د مور په आवाज باندې ښکلا ور کوي چا د مور په आवाज باندې محبت تر کولو چا د مور په आवाज باندې درد تر کولو څوک کوم مور چې ستا په درد باندې تر دې دلی دا بیا په کور کې هغه مور تا ته نه ملاويږي بیا به هغه مور ستا سره نه وي بیا به ته د مور आवाज چاته کې تا ته خو پر دې سړیم بچي وای تا ته خو بل سړیم د بچي आवाज وکي د زوی आवाज بدرته وکي دروارو د خوري आवाज بدرته وکي لیکن بیا به ته چاته د مور आवाज کې قسم دې په دغه کور باندې وردن نه کېدل بیا به هغه کیفیت وی چې یو په دې دنه نه په درشل کې یو بهر وی او بهوش پروته بیا به دغه یقینا د محبت انتها وی بیا به دغه د مینې انتها وی نو کوشش وکړو د خپل میندو سره انتهایی محبت د خپل مور سره انتهایی محبت د خپل پلار سره انتهایی محبت ستا اخیری د محبت کړه دغه دی نصیحت تر تکوم اخیری کړه دی دغه دی ستا دوست ستا تر سهده پورې پکاريږي ستا مرګره ستا تر سهده پورې پکاريږي ستا د دنیا تمام خلا هغه تر سهده پورې پکاريږي لیکن ستا مور ستا د حشر په میدان باندې تا ته ولاړه ده سم زبد هغه مور وی چې مور د حشر په میدان د بچی انتظار کوي سم محبت بد هغه مور وی چې د بچی د مغفرت د پاره د عرش د سوري لاندې ولاړوي او سم محبت بد هغه بچی وی چې د مور د پاره د عرش د سوري لاندې ولاړوي بس مونږ نه وفات شوی دا دعا کوي چې الله د مور د پاره هغه بچی جوړ کړي چې د مور درد درته الله نه خي چې د مور تکلیف د مور جدائی تاسو ته الله ونه خي قسم دې پسرو سترګو باندې به وجړېږي تغه چړه به کله داسې حد ته ورسي چې داغه بندې دل بني خود مور محبت به پیدا نه کې د مور مینه به پیدا نه کې په جهان کې تر مرګ پورې بستا د سترګو نه اوخ کې لاړ شي خدا به د مور محبت پیدا نه کې مینه به کو د میندو سره د چا میندې ژوند دي ماشاءالله الله دې درته برقرار لري الله دې ستاسو دغه محبت کې نور اضافه وکړي د چا پلاران ژوند دي د پلار نصیحت وصیت اکثر په سړي باندې بدی لګي خدا چې کله ته پلار شې بیا به تا ته پته ولګي الله دې عمل کول توفیق